څنګه کولای شو چې هر پروګرام هر آیکن د رند لارې خلاص کړو خپل د خوښې نوم باندې یعنی کوم نوم چې زما خوښېږي هغه زه رن کې باید ووهم دا پروګرام دی ما سره خلاص شي هغه که په پښتو یا عربي انګلیسي په دې ژبو موږ کولی شو چې هر ژبه یې موږ کولی شو چې هغه پروګرام د رنګ د لارې خلاص کړو ډېر په اسانۍ سره نور به د کمپیوټر د سکرین په صفحې وګورو که چیرې زما چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې تاسو ته زما ویډیوګانې ورسیږي Welcome Afghan World Education Center. Start a video. بسم الله الرحمن الرحیم کله چې سکرین مخې ته راغللو زه غواړم چې کوم پروګرام یا کوم آیکن ته شارټکټ ورکړم دا فوټوشاپ غواړي یا ټایپینګ ماسټر غواړي زه غواړم چې ټایپینګ ماسټر ما سره د رن د لارې خلاص شي هغې دپاره زه چې کوم لیفټ کلیک وهم په دې نه بعد راځم پراپرټیز ته بعد ټارګټ ته راځو ټارګټ کې دا لینک به کنټرول آی کې کله چې ما سره کنټرول آی سلیکټ شو دې نه بعد به کنټرول سی کاپی یعنې دې هم ته کولی شي کاپی کې اوله مرحله مو سره دلته خلاصه شوه که چیرې زما چینل سبسکرایب کړی نه 3 ثانیې دا ویډیو ودروه د ویډیو دې غاړه کې وګوره د سبسکرایب بټن دا ووهم ښه اوس چې زما چینل د سبسکرایب کړو راځو دویمه مرحلې ته دویمه مرحلې کې موږ راځو سکرین په مخ لیفټ کلیک وهو لیفټ کلیک نه بعد نیو ته راځو نیو چې ده نیو نه بعد ټیکسټ ډاکومنټ کې معنا دلته غواړي نوم ورکړم یو رایټ کلیک ووهه دا موږ سره تار ثبتېږي دا به خلاص کړو کله مې چې اوپن کړ دې نه بعد اما کنټرول وي لینک مې چې کاپي کړی دلته پیسټ کوم یا دلته لیفټ کلیک ووهه موږ سره دلته راځي فیزیټیزي هم کولی شي دا زه غواړم چې صف ته کوم صف فایل ته راځو فایل نه بعد راځو صف اس ته چې کله راغلو دا به وو ته کولی شي کنټرول شیفټ اس ونیسئ وګوره زه کنټرول شیفټ اس نیسم راځي ما سره صفحه او کولی شي چې دې ځینه راشي دې ځینه بعد صف اس دغلته د خپل د خوښې نوم ورکړم زما د خوښې نوم زه غواړم چې دا د قادر په نوم صف کړم دې نه بعد به مونږ چې وکړو یعنې زه چې کله په رن کې قادر ولیکم که نه بعد ما سره دا ټایپینګ ماسټر باید خلاص شي کله چې قادر لیکم بعد ما سره ټایپینګ ماسټر خلاص شي دې نه بعد به ته ورکې چې ډاټ نه بعد به بټ ولیکې بټ مونږ سره چې ده بټ فایل کله چې مونږ بټ باندې دا ثبتو دا موږ سره خلاصېږي د رن از اډمنسټریټیو د لارې موږ سره خلاصېږي یعنې د سی ایم ډي د لارې موږ سره دا خلاصېږي دا زمونږ فایل زه به دا صف کړم صف دلته ما سره صف شو دلته موږ سره 2 مرحلې پای ته ورسېدلې اوس درېیمې مرحلې ته راځو درېیمې مرحلې نه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه څنګه کولی شو چې د کمپیوټر هر پروګرام هر آیکن ته څنګه کولی شو چې شارټکټ ورکړو خپل په خوښه کې تاسو کولی شئ د آی بټن سره د بارې ساحې کې وګورئ اوس ځو درېیم مرحلې ته مونږ ځو رن ته مونږ کولی شو چې ایزي نه هم پیدا کړو سرچ کې ولیکو رن او بله طریقه دا ده چې وینډوز آر بټن ووهئ رن مونږ سره راځو دلته مونږ راځو چشته سیسټم 32 انټر به کې موږ سره دا صفحه خلاصوي کله چې موږ سره دا صفحه خلاصه شو دا به لږ وړه کړم دا صفحه را سره خلاصه شوه زه فایل کولی شم چې کاپي یې کړم کټ یې کړم پوه شوې او موف هم کړم زه دې ځینه دا موف کوم ګوره دلته چې کله موف کې خوشې به که ګوره ته دلته دا موف نه کې ګوره دا چېرته موف کېږي متوجه ښې ګوره متوجه خو چیرته موف کېږي ما سره دا ګوره فولډر کې موف کېږي دلته دی خو توجه باید ډېرې ښه ګورې ته باید دا دلته موف کې دې ساحې کې ګورې موف کله چې موف مې کړه دلته ما ته یو میسج راځي کنټینیو به کې دا را سره کنټینیو شو او میسج نه بعد بیا دلته دې ساحې ته وکړې دا ساحه چې موږ سره کله راغله پوه شو چې ما سره دا ټایپینګ ماسټر چې دی د رن د لارې را سره خلاصېږي ګورې زه اوس راځم دا منیمایز کوم راځم رن ته رن کې لیکم قادر ګورې په دغه اسانه طریقې سره موږ کولی شو چې هر پروګرام د رن د لارې خلاص کړو
او که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. مننه چې تر اوسه راسره وئ. دلته هم تاسو ته 2 ویډیوګانې وړاندیز کوم، کیدای شي خوښ یو شي. دا ویډیوګانې هم له لاسه مه ورکوئ. Afghan World Education subscribe, bell icon, like, comment, share. Thanks for watching you.